بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذا قلنا چوّل الله تعالى للملائكة فرښتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم علیه السلام ته فسجدوا سجده وکړه إلا إبليس مگر ابلیس سجده ونه کړله ابا انکار وکړو واستکبر او تکبر وکړو وکان شو من الکافرین د کافرانو جملې نه نو الله تبارک وتعالی په دې آیات کې ملائکه او شیطانانو ټول ته ویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي خو ملائکه سجده وکړه ابلیس انکار وکړو هغه په کافرانو کې وشمېرل شو